د نن خپرونې درنو لیدونکو سلامونه ستړي مه شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید د یوکراین بحران سره سره به افغان کډوال له پامه ونه غورځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې عالی کمشنر فلیپو ګرانډي نن کابل ته په سفر راغلی او وایي چې سره له دې چې یوکراین جګړې د کډوالۍ بحران رامنځته کړی، خو ډاډ ورکوي چې افغان کډوال به له یاده ونه باسي. په نننۍ خپرونه کې د ده د راتګ په تړاو د خپرونې له میلمنو سره ښاغلی ډاکټر عثمان کامران سیاسي شنونکی او همدارنګه عزیز معارج سره به خبرې وکړو چې د ده راتګ به د افغان کډوالو په وضعیت څه اغیزه ولري. دواړه میلمانه د سکایپ له لارې موږ سره په خپرونه کې مل دي، خو ښاغلی عزیز معارج به لږ وروسته موږ سره وصل شي. ښاغلی عثمان کامران، خپرونې ته ستړي مه شئ. مننه، سلامونه تاسو ته او ټولو همکارانو ته. ډېره مننه. د فلیپو ګرانډي راتګ کابل ته څنګه ارزوئ؟ نو دا سفرونه ښه دي. د افغانستان د اوسني حالت کې تاسو پوهیږئ چې د سیاسي انزوا سره حاکمیت مخامخ ده. نو په دغسې حالاتو کې چې د یوې خوا نه سیاسي انزوا ده، د بلې خوا نه د افغانانو خپله ډېرې زیاتې ستونزې دي په اقتصادي او بشري ناورین کې تقریبا افغانان واقع دي. د هرې نګاه نه چې ورته وګورئ، نو په دغسې حالاتو کې دغسې سفرونه د افغانانو د ستونزو د حل لپاره زه فکر کوم مثمر واقع کېدلی شي. هیله ده چې دا سفرونه نور هم ادامه پیدا کړي. د افغانستان د خلکو اوسنی حالت چې دی دا یعنی د هر نګاه نه د زغملو وړ نه دی. نړیواله ټولنه په دې ځای کې خپل مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د افغانانو سره په دې سخت وخت کې کومک وکړي، او د حاکمیت لپاره هم پکار ده چې دغسې سفرونو ته زمینه برابره کړي، ښه هماهنګي ورسره وشي. خو په ټوله کې کامران صاحب په ټوله کې د فلیپو ګرانډي راتګ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کمشنر دی، پر دې موضوع راڅرخي چې د افغان کډوالو په تړاو دی. دی دلته راغلی چې د دوی له وضعیت څخه ځان خبر کړي. دغه د ده راتګ د افغان کډوالو په وضعیت باندې څنګه ارزوئ؟ نو ما عرض وکړه چې د یوې خوا نه خو اقتصادي بحران دی، سیاسي انزوا ده، د بلې خوا نه زیات شمېره افغانان زموږ تاسو اوس هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه کډوالۍ ته اړ کېږي، او په ګاونډیو هیوادونو کې هم د افغانان په ډېر سختو حالاتو کې شپې تېروي. نو په دغسې حساس حالت کې ما مخکې عرض وکړه چې دا سفر مثبت دی، ولې زیات اړه په دې پورې لري دا سفر چې د دې سفر نه کوم نتایج رالاسته کېږي، او چارواکي په څه شکل باندې د دې سره هیئت سره هماهنګي کولی شي تر څو دوی په دې باندې متقاعد کړلی شي چې په افغانستان کې د کډوالو ستونزه چې ده یوه اساسي او بنیادي ستونزه ده. د دې لپاره د حل لارې چارې باید ولټول شي تر څو افغانان وکولی شي په کور دننه هوسا ژوند ولري، او هغه ستونزې چې دي هغه رفع شي تر څو دوی دې ته اړ نه کړلی شي چې کډوالۍ ته مجبور شي. تاسو په جریان کې چې په افغانستان کې تقریبا سرتاسري امنیت راغلی دی، د امنیت د نګاه نه ستونزې نشته دي، اما په نورو برخو کې چې په هغې برخو کې کډوال دې ته اړ کېږي چې د هغې لاملونو له وجې دوی غیر قانوني مهاجرتونو ته اړ شي، او یا هم هغه کډوال چې په ګاونډیو هیوادونو کې د هغه افغانستان ته زړه ښه نه کړي چې بیرته راشي دلته ځای په ځای شي. نو په دې رابطه باندې زه فکر کوم چې اړینه به دا وي چې هم د کډوالو نړیواله اداره چې د خپل مکلفیت او مسؤلیت ادا کړي، او هم په داخل د افغانستان کې چارواکي چې دي د دې لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کډوالو لپاره په یو اساسي او بنیادي پلان باندې کار وکړي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د کډوالو چارو وزارت شتون لري. دا وزارت په تیر وخت کې هم متاسفانه په ډیر سمبولیک شکل باندې خپل فعالیتونه مخ ته وړل. د افغانستان د دولت د بودیجې نه یوه برخه په مصرف باندې رسوله، اما د خپل کار نتایج او د خپل کار مثمریت په تیر وخت کې هم د افغانستان د خلکو سره شریک نه و، او داسې چندان خاص پیشرفت هم د کډوالۍ په برخه کې د افغانستان د دې وزارت خوا نه داسې کوم پیشرفت نه تر سترګو کېده. نو په داسې حال کې چې د یوې خوا نه نړیوالې کډوالو ټولنه چې د کډوالو نړیوال سازمان چې دی هغه علاقمندي په دې کې ښایي چې سفر وکړي، خو
طبیعي خبره ده چې د کډوالو افغانستان د کډوالو په برخه کې د بحران سره مخامخ دی. ستونزې پخوا هم موجودې وې، دا ستونزې اوس هم زیاتې شولې. دې ته د حل لارو چارو لټول او په داخل کې د حاکمیت په چوکاټ کې چې کوم مسؤلیتونه حاکمیت ته راجع کېږي، زه فکر کوم د کډوالو چارو وزارت باید ډېر زیات فعال وي او دا د نړیوالې ټولنې سره خصوصا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان سره باید نږدې هماهنګي ولري تر څو په کور دننه بې ځایه شویو او همداراز د افغانستان بیرون د کډوالو لپاره زمینه برابره شي د ژوند. کامران صاحب، د کډوالو نړیواله ادارې یو راپور خپور کړی د افغان بې ځایه شوو دننه په هیواد کې د بې ځایه شوو په تړاو چې نږدې 6 میلیون تنو ته رسیږي. آیا د ګرانډي سفر به د دې راپور په تړاو کوم اړیکه ولري، ارتباط ولري؟ طبیعي خبره ده چې دا سفر په داخل کې د بې ځایه شویو کډوالو او همداراز د افغانستان نه بیرون او هم د فعلا دپاره د کډوالو روان وضعیت په دې ټولو برخو باندې به یو عمومي ارزونه کیږي او دا سفر زه فکر کوم مثبت واقع کېدلی شي. تاسو پوهیږئ چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د کډوالو د چارو دپاره زیات کومک هم شتون لري. نړیوال چې دی نړیواله ټولنه په مجموع کې هم په دې برخه کې پخوا هم ډېر زیات کومک کړی و، دلچسپي موجوده وه. نو دا چون افغانستان د تیر 43 کلونو کې په جنگي حالت کې و، په دوامدار شکل باندې د کډوالۍ له بحران سره مخامخ و. په تیرو وختونو کې هم په دې برخه کې څه ناڅه مرستې شوي دي په مقطعي شکل باندې، اما داسې مرستې چې دغه کډوالو ته د اساسي شکل باندې د دې کډوالو د ژوند او د دې کډوالو د راتلونکي لپاره یو منظمه برنامه وي چې هغه بیروني کډوال دې ته وهڅېږي چې په افغانستان ته راشي، په افغانستان کې ځای په ځای شي او همداراز هغه کډوال چې په داخل د افغانستان کې د یو ولایت نه یا د یو سیمې نه بلې سیمې ته کډوال شوي دي، دوی هلته د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، دوی غذایي مواد نه لري. مننه کامران صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو، مثمر واقع کېدلی شي. تاسو ته به بیرته راوګرځو. سیاسي شنونکی عزیز معرج د سکایپ له لارې موږ سره وصل شوی دی. معرج صاحب سلامونه، خپرونې ته پخیر راغلی. مننه، تاسو هم سلامونه علیکم، تاسو تخنیکي همکارانو ته قدرمن مېلمه اوریدونکو ته. علیکم سلام. له تا نه به م همدا پوښتنه وکړم چې د فلیپو ګرانډي راتګ څنګه ارزوئ کابل ته؟ آیا د افغان کډوالو په وضعیت به څه اغېزه وکړي؟ بخښنه غواړم، د چا راتګ صاحب؟ د فلیپو ګرانډي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې عالی کمشنر چې نن کابل ته راغلی دی، د دې راتګ کابل کې څنګه ارزوئ؟ آیا د افغان کډوالو په اوسني وضعیت به کوم تاثیر پرېږدي؟ مننه، دا تقریبا تر ډېره بریده پورې د دوی خپل اهداف دي. څه ډول اهداف؟ په ټوله کې دغه اروپا د کډوالو چارو نه ډېره زیاته په ستونزو سره ده. حتی که تاسو فکر وکړئ له ډېر پخوا نه تقریبا په 2010 او 11 کالو کې دوی تقریبا د میلیاردو ډالره ترکیې ته ورکړي چې دغه د کډوالو چارې د خصوصا د افغانانو لخوا نه د افغانستان لخوا چې راځي دا سمبال کړي چې پرې نه دي چې اروپا ته راسي. ځکه دوی هغه پروګرامونه ستونزې چې دوی سره درلودله، یعنې دوی نه سو کولی دوی ته د معیشت ژوند برابر کړي او مشکلات ډېر زیات درلودله. نو په دې وروستیو کې کله چې بیا د امریکایانو وتلو سره سم خامخا نو دلته یو پالیسي او سیاست و، ځکه کله چې امریکا له ویتنام نه هم وتله په 1950 کال کې، نو دوی یو څه متحدین خپل ونه ویستله او یعنې هغه کسان دوی سره کار کوي. بیا کله چې ازادي خواهان ویتنام ته راغله تقریبا 2.5 لکه کسان دوی ووژله، چې بیا په نړیواله کچه باندې امریکا له جنوساید سره یا له ټولوژنې سره مخامخ شول، یعنې ملامت خلکو دوی خپل کوله چې تاسو همکاري ونه کړه. نو بنا هم دوی چې کله له عراق نه هم خپل سرتیري کموله وتلی او تقریبا 15 زره کسان یې وویستله، بیا میډیا ته رسنیو ته وښود دغه د خپل کسان وویستل. له افغانستان عین کار کاوه، دوی غوښتله چې یو پروژه جوړه کړي په نوم د ریلوکیټ سکیم یا مثلا ایکسکریشیا پالیسي یا ایواکویشن، یعنې خلکو ته نړۍ ته میډیا ته وښیي چې دغه د موږ خپل متحدین کسانو چې موږ سره کار کوو یا ترجماني کوله یا قراردادیان وو، موږ له افغانستانه ځان سره خوندي کړو ومیستل. خو دا پروسه بنده سوله، دا پروسه خو فعلا بنده ده. نه، پروسه لا ټوله دوام لري. انګریزانو دوام ورکړ، ویې ویل چې موږ 20,000 کسان په 5 کالو کې راوباسو
همدغه اوس د ریلوکیټډ ویب سایټ د خلک اپلای کوي همدغه اوس هم موږ دلته ګورو زیاتره نظامیانو بعضې کسان راځي او بیا په ځمن کې ځینې کسان یې ویستلي دي نور هیوادو کې موقت په کمپو کې کړولي دي هغه هم راباسي یعنې دا یو سیاسي پالیسي وه چې دوی غوښتل هغه اصلي کسان لا پاتې دي تاسو باور وکړئ ما سړی که نیسي له زابل ولایت او نور ولایتونه هغه چې رښتیا ترجمانان وي کارو سره کړه هغه لا پاتې دي خو دوی مخ ته 4 څوک راغلل یوه ډله مقصد راووستل میډیا کې وښودله اخر کې بیا دغه هوایي ډګر د کابل کې بیا نه پوهېږم چې ډرون حمله وه که څه شوه خو د داعش په نوم یو حمله جوړه کړه وای بس امنیت خراب څه بیا دوی خپله ووتله یعنې دوی پروګرام هغه سیاسي و اما په ټوله کې مطلب د ما دا و چې دغه پروژې دوی تطبیقولی دا سیاسي مخې درلودله چې خپل ملامتي نه په راتلونکي ځان خلاص کړي نو اصلي خبره دا چې دوی د کډوالو دلته ډېرې زیاتې ستونزې پورې پاک د جوړې کړي دي دلته ډېر زیات مخدره توکي راغلي دي مختلف مشکوک کسان دلته راغلي نیول سوي دي حتی نظم د خپل اروپا ډېر خراب شوی دلته ډېره بریده پورې دوی نشي کولی دغه چارې سمبال کړي ځکه ما د ترکیې مثال هم ورکړ چې هر کال هغه ته د 1 میلیارډ 2 میلیارډ ډالر ورکول چې ممانعت یې وکړي یونان کې دوی زیات تدابیر نیولي وه یعنې دوی چې راځي بخښنه غواړم دوی چې راځي اتحادیې اروپا چې خپل سفارت یا سازولي په کابل کې فعاله کړې یا دا اوس د کډوالو چارو مسؤلین چې راځي دوی په ټوله کې هڅه کوي چې دغه خپل ستونزې د کډوالو چارې مشکل دوی د افغان دولت سره چارواکو سره وکړي حل کړي یا دا داسې یو زمینه مسایل ده چې څوک کډوال نه شي یعنې دوی راغلي چې یو سیاسي توافق وکړي تر څو یا دا پروسه مخته یوسي او یا یې هم متوقف کړي نه هغه پروسه چې دوی سکیم دغه تقریبا تر ډېره بریده پورې اوس ډېره مغه سوې کمه سوې ده یعنې دوی خپل اندازه کسان چې په سیاسي ما چې وضاحت ورکړ هغه دوی ویستلي دي اوس هم په دوبۍ کې په سعودي کې په قطر کې په اسلام آباد کې حتی په تاجکستان کې په نورو ځایو کې ستا ترتیبات ورته نیولي چې هغه وباسي مثلا جرمني خپل سام اخلي استرالیا خپل اخلي امریکا مثلا په نورو هیوادو 14 هیوادو باندې ویږي په مکسیکو په نورو هیوادو باندې همدغسې انګلستان چې څوک راوستي راولي او بعضې نظامیان اوس هم را روان دي په واضح توګه شخصا دلته په انګلستان کې وکیل یم همدغه کډوالو چارو کې دوی ما ته د کومک دپاره زنګ چې پوښتنه ترې وکړم و 3 ورځې کې 2 ورځې کې زه راغلی یم خیر دا له کومې لاره راغلی په خیر هغه بیا شخصي دوی کار معمولا له اسلام آباد تاجکستان په نظامي پروازو کې دلته راځي نو بنا خبره په دې کې دا پروسه دوی دوام لري هغه دوی چې خپل هدف ته ځي روان دي خو په عامه کچه باندې دوی غواړي عام خلک چې دوی قاچاق په لاره باندې یا راځي یا په نورو لارو باندې ترکیې ته ډېر خلک ایران ته ډېر خلک لاړل اوس له ایران دوی هڅه کوي زیاتره پرې ترکیې ته په ځنګلو کې دوی پراته دي ډېر را رسېدلي دي په بیړیو کې راغلل دغه د ایټالیا او د یونان په ځنګلو کې اوس هم پراته دي دوی لپاره دوی تدابیر نشي نیولی د غیر قانوني کډوال وصل هغه مرجو کې چې دوی کډوال کېږي لکه عراق سوریه افغانستان دا جو هلته دوی سیاست ولي دا جوړوي له چارواکو سره دوی پالیسي دا د چارواکو خبرې کې دوی رانسي ځکه دلته یو بله خبره د اوکراین جوړه شوې ده دوی اوکراین دپاره ډېر ښه تدابیر نیولي دي او هلته ویب سایټونه دا یې کړي چې موږ وکیلانو په دې خبرېږو دوی ته ډېر سهولت ورکوي اولویت ورکوي ځکه دلته دوی پالیسي د سیاست ده یعنې اغېزه یې پرېښې ده په افغان کډوالو باندې د یوکراین جنګ غږ مې لرئ مالې یعنې د یوکراین جګړې د افغان کډوالو باندې اغېزه پرېښې ده خامخا پرېښې ده همدغه اوس کله چې د کډوالو یوه دریچه یوه کړکۍ واسیږي نور ډېر استفاده دې نه کېږي ځکه دلته بیا د هیومن رایټ مسله ده دلته د رول اف لا ده ایکول اپورچونیټي ده مثال په توګه او دوی اوکراینیان ته ویلي چې موږ اروپایي هېوادونه ټول ورته ویلي چې موږ تاسې منو پروګرام ورته جوړ کړی ده همدا اوس ویب سایټونه ورکړي دي اپلیکیشن یا درخواست فورمونه ورته لیږلي دي چې تاسې کولی شئ خلفوري یې کوئ راویلېږه موږ تاسې نیسو په دې کې خو نور هم بشر ده مثلا عراقیان دي یا افغانان دي یا خصوصا افغانان هغه هم زیانه عریضه کوي چې هغه انسان ته په وطن کې جنګ ده هغه ته اجازه ورکړئ ما ته ونه راکړئ که تا تو رول څه ایکول اپورچونیټي څه سوله یا تا ډیموکراسي څه سوله یا تا حقوق بشر څه تا رول اف لا څه دا بیا تاثیر کوي ځکه دوی اوس مخکې له مخکې هغه هېوادونه چې هسې هم روان دي هغه ته یوه تره جوړوي یو لار جوړوي دغه اوس 100% چې دغه د اتحادیې اروپا دفتر دی یا د اوس کډوالو چارو مسؤله چې ځي دا له چارواکو سره د افغانستان د اوسي طالبانو سره په همدې هکله خبرې کوي چې سرحدونه بند کړي یا یو سهولت یو لاره جوړه کړي غواړم چې ما راونوځي کډوال نه شي همدغسې عراق هم دوی ځي همداسې سوریې ته هم دوی ځي همداسې نور هېواد ځکه دوی اوس غواړي په سیاسي ډول یوازې اوکراین راولي د اوکراین کسان راولي او هغه ته ضد روحیه ورکړي او یا دا وکړي چې دغه د ډېر غټ بحران
په دې کې روسان ملامت کړي ډېر غټ بحران راغلی ده په اوکراین کې ګوره ټول اروپا ته کسان راغلي دي او ډېر هڅه کوي چې هغه پوه کسان هوښیار کسان له هغه هېواد راوباسي چې راووتله دوی ته زمینه مساعد دي چې دوی هر ډول مداخله په هېواد مننه معارج صاحب بیرته درګرځو کامران صاحب که دا ووایي چې د افغان کډوالو سره څه پکار دي دننه د بېځایه سویو کډوالو سره څه پکار دي هغه کسان چې د باندې له هېواده دي هغوی سره باید څه وشي تر څو د دوی وضعیت ښه سي په لنډو ټکو البته ځکه وخت د خپرونې کم دی ما مخکې عرض وکړ په داخلي کچه باندې خو د افغانستان کې د کډوالۍ دپاره د امنیت د نګاه نه بنیادي توجیه نشته چې کډوال وهڅېږي د امنیتي مشکلاتو له وجې د افغانستان نه بیرون دوی کډوالۍ ته اړ شي البته امنیت د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تامین شوی دی البته په بشري برخو کې د مرستو په رابطه باندې د افغانستان خلک خصوصا هغه داخلي بېځایه شوي کډوال اشد ضرورت لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان او نور اړونده مرستندوی ادارې باید په دې برخه کې خپل مکلفیت او مسؤلیت رفع کړي د افغانانو سره کومک وکړي تر څو داخلي بېځایه شوي کډوال د ژوند د هغه لومړنیو توکو ته لاسرسی پیدا کړي او دا هغه کډوال چې په تیر کې یا د جنګونو پر مهال باندې د یوې سیمې نه بل سیمې ته بېځایه شوي وو دوی بیرته دې ته وهڅېږي تر څو دوی بیرته خپلو سیمو ته لاړ شي او خپلې کروندې او د خپل معیشت لپاره کومې برنامې چې دي هغه مخته یوسي او په بین المللي کچه باندې یا د افغانستان بیرون د افغان کډوالو لپاره به د ملګرو ملتونو د سازمان مسؤلیت او مکلفیت هم همدا وي تر څو د هغو افغانانو سره کومک وکړي مرسته وکړي تر څو هغه په مربوطه ملکونو کې ځای په ځای شي البته په داخل د افغانستان کې رښتیا هم د اوس لپاره د کډوالۍ لپاره د امنیت د نګاه نه شرایط دومره وخیم نه دي چې دوی دې ته اړ کړل کامران په مجموع کې زه باید ووایم چې په داخلي سطح باندې چون اوس په افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده په داخلي کچه باندې باید ډېر زیاته مرسته وشي تر څو د بېځایه شوي داخلي کډوال چې دي دوی خپل ژوند او خپل کوم هغه چې دي لومړني توکي چې دي د هغې په رابطه مرسته وشي تر څو دوی دې ته اړ نه شي چې مننه کامران صاحب وخت د خپرونې کم دی مننه ډیره مننه معارج صاحب په لنډو ټکو په څو ثانیو کې راته وایي چې د افغان کډوالو سره باید څه وسي څه پکار دي چې د دوی وضعیت بهتره سي ګوره موږ باید دغه مسؤلیت خپل ادا کړو داسې ونه کړو چې مسؤلیت په غربیانو په بهرانیانو په نور نړۍ باندې چې هغه زموږ په حق باندې مسؤلیت نه لري هغه د افغانستان اتباع نه دي نه کوم دولت د افغانستان ده دلته باید په کور دننه باید زمینه مساعده کړو مثلا د دوی تعلیم د خصوصا ځوانان ډېر زیات وځي معیشت د ځوان باید ورته مساعد کړو اقتصاد باید ورته جوړ کړو کار زمینه باید ورته مساعده کړو خپلې کارخانې باید ورته فعاله کړو افغانستان غني ترین هېواد په خپله سیمه کې تاسو یقین وکړئ هغه اوبه چې افغانستان لري څوک نه لري هغه زراعت چې افغانستان لري مثلا هغه موږ دلته تقریبا 18,000 صنعتي پارکونه لرو 40,000 کارخانې وړې غټې لرو د فعالول زراعت اقتصاد تعلیم ځوان معیشت آرامي فزیکي فکري آرامي مثلا زورول باید ونه کړو تاسو وګورئ د طالب چارواکي په یوازې دې چې حکومتداري وکړي معیاري حکومت جوړ کړي سیستم ته کار وکړي نړیوالو اصولو ته درناوي ته باید پالیسي جوړه کړي وړو مسلو کې ناسي د تا ډول دا رقم چې تا رمنیه دا رقم تا طبله دا رقم سوالو ډیره مننه عزیز معارج او عثمان کامران چې خپرونه کومه برخه را سره واخیستله زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي درنو لیدونکو تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم